د افغان نیوز چینل کتونکو سلام، وخت مو په خیر. د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر دا دی چې د هلمند ولایت استخباراتو ریاست مجاهد ځواکونو له لوري دوه تنه هغه انسان تختونکي چې څه موده وړاندې له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د نور احمد ولد محمد داود په نوم 10 کلن ماشوم تختولی و او په ډېرې بېرحمۍ سره یې په شهادت رسولی و، ونیول شول. مجرمین په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ. دغه ماشوم زما وراره دی، د محمد داود زوی دی. دغه ماشوم د ماښام او مازدیګر په مابینځ کې زموږ سره نادرکه سو، نو بیا موږ رالو، دغه خپل اقربا مو وغوښتل د دې کورو ته سره ورغلو، خو یو ځای مو نه کوي پیدا. د دې څه وروسته چې دومه شپه راغله، بیا د غله موږ ته زنګ ووایي چې زنګ یې ووایي، باره یې راته وویله چې 100 لکه روپۍ غواړو او ستاسو ماشوم ژوندی دی. د هغه څه بیا وویل 80 لکه روپۍ غواړو، بیا وویل 50 لکه روپۍ غواړو. په دغه جریان کې دا خبره وه. نو موږ رالو چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د استخباراتو رئیس دی، په دغه علاقه کې د دې مسؤل دی، د دې سره خبره شریکه کړه. خپل کار په خدمت د تیزۍ په وجه باندې دوهم دغه د شپه چې تېره سوله چې مازدیګر راغلی، په دغه مازدیګر کې دغه دوه قاتلین اختطافګر ګیر کړل او د دغه ماشوم جسد یې د سهار په وخت کې پیدا کړی و. نو د سهار تقریبا 8 بجې داسې شاوخوا کېدی شي په دغه وخت کې موږ ته د دې ماشوم جسد راته تسلیم کړ. نو زموږ د ماشوم سره دومره ظلم سوی دی چې تقریبا یوه پله سر ورخوښ کړی و، د سره څخه وروسته بیا حلال کړی و، د حلاله څخه بیا 2-3 ځایه په انبارو کې پټ کړی و. د ماشوم داسې حالت ته سر رسېدلی و چې د سر ویښتان یې لک کړل. زما نوم میرویس دی، د پلار نوم محمد رحیم دی، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوهپاک اوسېدونکی یم. دا هلک ماشوم نوم یې نور احمد دی. په سرای کې زموږ بغل ته یو خالي سرای و، هغه خالي سرای ته زه ورغلم، ما ورته وویل چې راسه داسې مخدر راسره راکش کړه. بیا ما پسې مخدر اخته کړي، سردارولي د شا د خوا پر خوله لاس ورکښېښوی او خونې ته بوتلی. دغه کوچنی هلک یې داسې مخدر ورباندې کشولی، کور ته راویستی، خالي سرای ته یې راویستی. بیا ما د دغه هلک پر خوله لاس ونیوی. بیا ما او میرویس دغه کوچنی په دواړو بوتلی خونې ته بوتلی. ما او میرویس په دواړو دغه هلک خفه کړی و. بیا مو پټو غاړې ته ور واچوی، ما او میرویس په دواړو بیا مو خفه کړي وو. کله دا کوچنی چې پرېوتی